دومره ډیره نوایي شوه چې نوا ته نه رسېږم. دومره ډیره نوایي شوه چې نوا ته نه رسېږم. یمه غږ په صحرا تلی خو صحرا ته نه رسېږم. ستا د زلفو تماشه ده ګنې حسنه نور به څه وي. ستا د زلفو تماشه ده ګنې حسنه نور به څه وي. چې مشغول دې په تیاره کړم چې مشغول دې په تیاره کړم رڼا ته نه رسېږم. بله کتارز ده ګلورینه خندرویه پریشانه ګلورینه خندرویه پریشانه شمه ګوره په هر لوري شوه روښانه. ورته ګوره چې دا هسې راتویږي ورته ګوره چې دا هسې راتویږي داسې ښکاري چې خبره شوه له ځانه. غزل مطلع عرض ده وحشته بیا دې څنګه زور کړی څنګه زور کړی کوم لیوني درته پیغور کړی وحشته بیا دې څنګه زور کړی کوم لیوني درته پیغور کړی. واعظه پند دې اثري غوندې و واعظه پند دې اثري غوندې و ښکاري چې ستر ته میخور کړی. کړي غزونې مې د حسن خیال کړي غزونې مې د حسن خیال په پورته ځمه تن مې اور کړی. کړي غزونې مې د حسن خیال په پورته ځمه تن مې اور کړی. او د ضمیر چې د پښتون ویښ شي او د ضمیر چې د پښتون ویښ شي نن مې محفل د ټنګ ټکور کړی. او که خاموشي د ښایست ماته شي که خاموشي د ښایست ماته شي ما ورته سترګو کې نن شور کړی. او چې تړ مو اوښکو سترګې یخې نه کړې چې تړ مو اوښکو سترګې یخې نه کړې نن مې نظر د چا په لور کړی. او څومره چې ډیر شي هومره کم ښکاري څومره چې ډیر شي هومره کم ښکاري ښایست ته څه عجب دې پور کړی. څومره چې ډیر شي هومره کم ښکاري ښایست ته څه عجب دې پور کړی. او څه به زما پریشانی لاړه شي څه به زما پریشانی لاړه شي تا چې وربل دغسې خور کړی. مننه. څه به زما پریشانی لاړه شي تا چې وربل دغسې خور کړی. او مقطع عرض ده دا ممتحن چې ناخبر شي ولې دا ممتحن چې ناخبر شي ولې په دې خبره مې نن غور کړی.